پرم دیجی تر رسولی و چې ابراهیم علیه السلام سره کله د نمرود سره مقابله وکړله دغه بادشاہ سره او دغه رنګ د خپل قوم سره او د پلار سره او پاغي باندې اتمام حجت وشو هغه ته د ابراهیم علیه السلام حقانیت او صداقت او دغه رنګ د هغه حق پرستی راخاره شو له خود ضد د وجنه د تعصب او دغه رنګ د انانیت د وجنه د قوم د پلار او د بادشاہ هیڅ خبره ونه منله نو ابراهیم علیه السلام داغي د ایمان نه امید شو نو په دې خاطر باندې سه هجرت وکړو هغه زمانہ کې بدسي طریقه و چې الله سبحانه و تعالی به نبی راولېګو یو علاقې ته یو قوم ته او هغه به دعوت کو تبلیغ به وکم نو دې کې که بچا کسانو به ایمان وروړو سبب مخالف شو بلکې زیاتر به مخالف شو او یا بدسي چې بالکل د سره یو تن بم ایمان رانه وړو نو دغه نبی به د الله په امر باندې او د الله په هدایت د علاقې نسته هجرت کو ځکه په هغه زمانه کې قتال او جهاد نو یا دعوت او یا هجرت نو ابراهيم عليه السلام ته پته ولګي چې د قوم کې استعداد او صلاحيت د ایمان راوړل نشته دي او د دې دومره لوی معجزې او د کرامت د لیدلو باوجود ته ګوره دوی ایمان نه راوړي نه داغي د وجنه ابراهيم عليه السلام څخه د عراق نه او دغه رنګ د خپل قوم او د خپل علاقې نه راووتو او بل دا د شپلار موتی ویل چې وهجرنی ملیا اے زما زوی ابراهيم بس زمانه لری شه زما واستانوره گزاره نه کیږي او دا انسان ته ډېر تکلیف ورکړي چې د حق په وجبانی او دغه رنګ د الله او د الله د رسول د تابعداري د وجنه داغه سره بهر معاشره او ماحول وسکه چې کور کې سره خپلوان خپل رونه خويندې تربوران د تر زامن د ماما او د کاکا زامنو خصوصا چې مور او پلار مخالف شینو دا انسان ته ډېر سخت تکلیف ورکړي لکه اهل حق په دې درد باندې او په دې احساس باندې پويږي نو ابراهيم عليه السلام راووتو د عراق نو دغه شام ته لاړلې حران علاقې ته نه چې کله راوتون خپل بیبيو سره و ساره رضی الله عنها او خپل وراره لوط عليه السلام سره راووتو فآمن له لوط قران کریم کې دسی دي د خپل وراره لوط عليه السلام ته د ایمان اظهار وکم لوط عليه السلام پیغمبر دی مشهور او معروف او د ابراهيم عليه السلام وراره دی ځکه په سیرت کې د نسب د ذکر دی چې لوط ابن حاران ابن آزر او دا حاران چې دینو د ابراهيم عليه السلام رورو او دا دوړه د ازر بچیو لکه مخکې موږ ذکر کو چې ازر د نمرود یو مذهبي وزیر او مشیروم نو د خپل وراره متراوت او ساره رضی الله عنها متراوت لم په دې کې بدی باندې په مصر کې استقاحت را لو دا د الله رب العالمین امتحاني چې په حق باندې د امتحانات را ولي کله د لوګي کله د حکومت د طرفنا کله د خپلوانو د طرفنا الله سبحانه و تعالی د مؤمنان د سپارام باندې نه پریږدي حدیث کې راغلی د مؤمن د مثال دی لکه د هغه کچه تیغ چې هغه د اوبو په غاړه باندې راوخي چې کله هوا یو طرف ته اړي کله بل طرف ته ټول ژوندۍ بس په حرکت کې تاسو وجه د چې د انبیو سیرت وګورئ د مؤمنانو صالحینو د سلفو دا خبره به تاسو مخې د شي د دوی ژوندۍ ټول هم د قرنګ په منډو تړو باندې یا ته بادشاہانو حکومت ولا منډي سری دی یا معاشره یا جکم دی هغه خلکو مخالفینو خود چې په آرام باندې په سہولت باندې د سیدودو ژوندۍ نه د تیرا کړي نو ابراهيم عليه السلام باندې په مصر کې مس صدقات او د لوګي امتحان را لیم په فلسطین کې په حران علاقه کې نو داغه د وجه نه مصر ته لاړل نو چې کله مصر ته لاړل په دغه زمانہ کې د مصر بادشاہ چې وې دا یو ظالم او جابر بادشاہ او دغه غلط عادت او دغه رنګي یو قبیح عادت یې دو چې په دې علاقه ته بسوک یو اجنبي او مسافر را له دغه سره بخزه و نو داغه بیزتی به کولا او داغه سره بدکاری او بهای به کولا او کده سی بوته ویل شو چې دا د مسافر د دې اجنبي خور ده یا مور ده نو به تاسو ویلیم او په دې باندې به ځان د غیرتمن غنو دا به د خپل غیرت او د خپل مشرعي خلاف ګڼل چې مسافر اجنبي سړی دی وي بے وطن بے علاقه او داغه سره دي زنانه وي داغه خزر دی وغه دي پیدا اخلي نو ولې دا زما حقيقي چلاول به نه زه پیدا اخلم او روسه به دي اخلي سیرت والا لیکلي چې د زمانه کې دا بادشاہ ډیر ظالم جابر او دغه رنګي باغی انسانو او دا عام د سیرت او د تاریخ د انسانانو نه معلومیږي چې په زمانه کې چاته چې حکومت او بادشاہي او مشوري ملاوي شوی د غالبا په خلکو ظلمونه کړی دي
مظلومان وهل د زنانو بیزتی کول دغه رنګ د هغې عزت او ناموس پامال کول او د خلکو وینې تویول سبک الدماء غالبا چې مشرانو ته حکومت میلاو شوی دی نو داسې صحیح نه دی استعمال شوی لکه سیرت د دې واقعاتو نه ډک دی د دې وجه دا ده چې د انسان کې تکبر دی او دغه رنګ فساد او لوی پکې ده چې لږ غوندې پورته شي نو بس بیا ورته دا ښکته انسانان دا ورته داسې کیڼې مکوړې ښکاره کېږي دغه وجه دا چې کله وي ته سورلۍ ته وخېږې په ګاډي کې کښېنې په جاز کې کښېنې لږ غوندې دا قدم دې د ځمکې نه پورته شو شریعت څه وایي دعا ووایه الحمدلله الله اکبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون دی ولې داسې ویلي دي وإنا إلى ربنا لمنقلبون موږ هم الله ته وګرځېدونکي وجه دا ده چې لږ ودې دا قدم دې راپورته شو په دغه ګاډي کې کېناستلې خبردار چې داسې تکبر ونه کړي چې مرګ د نه هېر شي بله ورځ به دې خوله وازې نیولې او سترګې به دې کلاو پاتې شوي مچان به در باندې بنګېږي او خلکو به د څلورو خپو په کټ کې پورته کړی او جنازه او لاش به دې قبرستان ته رواني نو په څه شي باندې ګمنډ او تکبر وایي دغه حالت رایت کې تکبر مه کوه غرور مه کوه نه داسې دې بادشاهانو ته چې کله داسې حکومت میلاو شي بس دوی وایي لازوال حکومت او اوس زموږ چې کم دی والعیاذ بالله د الوهیت درجې ته ورسېدو نه به بادشاهي ختمېږي نه به په موږ باندې کمزوري راځي نه به چې کم دی موږ چېرته جیل ته ځو نه به په موږ باندې څوک حمله کوي او دې ته نه ګوري چې هلکه پرون هم دې ملک باندې په دې کورسۍ باندې بل څوک ناست یو ستا یو ملګری ستا یو انډیوال هغه نن چېرته دی یا به جیل کې پروت یو یا به د خاورو د لاندې وي او یا به چې کم دی د علاقې نه به تښتېدلی حدیث کې راغلي نعمت المرضعه وبئست الفاطمه دا حکومت چې دی نو دا ډېره ښه څه ورکوونکې ده خو ډېره بده شو کوونکې ده زنانه چې کله ماشوم د تیو نه اړوي نو هغه د سینه په سینه ښتې دا سینه نه پرېږدي د مور ډېر په مشکله باندې تیاړي کله له خولې کې مرچکې ورکوي کله په یو طریقه او په بله باندې دغه رنګې دا حکومت هم داسې دی دې ته چې یو سړی یو ځل ور داخل شي بیا په قلاره باندې دا مشري داسې په اسانه باندې نه پرېږدي نه دا هم داسې ظالمو دا کارونه بیا کول په دې کې چې کله ابراهیم علیه السلام دې منځ چېرته ورلې نو خدایي خدمتګار خو ډېر زیات نو په دې کې د دې عوامو ته د دې خپل باچا او د دې مشر عادت معلومو نیوتانو ته نمبر یې جوړولي چې زه باچا به انعام راکړي ویلې ستا عادت دا دی چې داسې علاقې ته یو اجنبي او مسافر سړی څوک راشي او د هغه سره کله ښځه وي نو تې نه اخلي ما داسې یو سړی لیدلی چې ستا دې علاقې ته راغلی دی او ومن احسن الناس او د هغه سره یو زنانه ده چې ډېره زیاته ډولي ده چې ما داسې ډولي زنانه نه ده لیدلې نو په دې کې د بادشاه د مصر د حاکم ابراهیم علیه السلام راوغتم هغه نه تپوس نه کړو به چې دا تپوس هم کو چې دا زنانه ستاسو ده هغه ویلې وهذه اختي دا زما خور ده او په دې موقع باندې د توریه وکړله توریه دې ته ویل کېږي چې ته یو مخاطب ته خبره کې داسې یو زمانه لفظ داسې یو خبره استعمال کې چې د هغې دوه درې مقصد جوړېږي نغستا اوریدونکي د هغې داسې نږدې او ښکاره مطلب والي او ستا ترې نه لرې مطلب دې ته توریه ویلی کېږي دروغ به نه وي مسلمان حدیث کې راغلي د الله پیغمبر فرمایلی دي چې مؤمن زانی کېدی شي زنا هم دې کېدی شي غلام کولی شي خو دا نه شي کېدی چې مؤمن دې دروغجن وي دغه وجه ده چې قرآن کریم کې د ټولو نه اولنی عذاب چې ذکر شوی دی نه دا په دروغو باندې ذکر شوی ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون د دې وجه نه هېڅکله دروغ مه وایه که کروڑو تاوان دې کېدو که دا سرمن دې وتله نو هم دروغ مه وایه حتی الوسع عربو به دا شی ډېر بد ګڼو نو ابراهیم علیه السلام توریه ذکر کړله ابو بکر صدیق رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کوو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې داسې رومال کپړه راچولې وه یو کافرو له په مخه باندې ورلی ویل من هذا دا تا سره دا ملګری څوک دی هغه ویل وهذا دلیل یدلني دا زما رهبر دی رهنما دی ما ته لار ښیي لکه سړی یو ناشنا علاقې ته لاړ شي د هغې لارې ګذري ورته نه معلومي نه هغه ځای کې خپل هغه لارښودونکي هغوی فیس اخلي پیسې اخلي تا به په هغه علاقو باندې ګرځوي لکه د حج عمرې له چې خلک لاړ شي نو هغه ډرایوران چې دی او دغه رنګې هغه د ګاړو والا په هغې باندې زیارتونه کوي ځکه دې خلکو ته هغه ځایونه نه معلوم هغه مکانات نو ابوبکر صدیق رحمه الله ویل دا زما دلیل دی رهبر دی ما ته لار ښیي نو دغه مخاطب دغه کافر دا مقصد وګڼي چې دا ظاهري لار یادوي او د ابوبکر صدیق رحمه مقصد دا چې دا ما ته معنوي لار ښیي دین لار د آخرت لار راته ښیي نو دې ته توریه ویلی کېږي نو ابراهیم علیه السلام هم داسې توریه وکړه چې دا زما اسلامي خور ده مقصد یې دا و هغه بادشاه ترې نه ظاهر مقصد واخیستو چې ګینې دی نسبي د مور پلار نه پیدا ده او نسبي خور یې ده په دې کې چې ابراهیم علیه السلام کله کور ته راغلی نو د خپلې بیبي د سارا رضی الله عنها ته یې ویلې
ویل وستا نمبر دی تا بغواړي دربار ته خو که د تا نه تپوسو کې زما او ستا د تعلق په باره کې چې دا دې څه دی نو ته ووایې چې دا زما رور دی ځکه ما ورته ویل چې دا زما خور ده او د دې وجه مو ته ویله چې دې خبره کې ما ورته دروغجن نه یم ما توریه کړې ده او ما ورته ویلي چې دا زما خور ده ځکه چې ولیس علی وجه الارض مؤمن ولا مؤمنه غیري وغیرو کې ځکه چې دې وخت کې په دې مصر کې ده مخ د ځمکه باندې په دې مصر علاقه کې صرف زه او ته مؤمنان یو او هر مؤمن مسلمان نارینه او زنانه په خپل مابین کې رور خور وي انما المؤمنون اخوه مؤمنان په خپل مابین کې رونه خويندې دي نو دا خبره مې ته کړې ده او داسې مکمل چې سړی راګیر شي نو بیا به اسباب استعمالوي او دغه رنګې داسې وسایل به استعمالوي او ابراهیم علیه السلام بیا په مانځه باندې ودرېدو او دا ادب موږ ته قران کریم هم راخودل یا ایها الذين امنوا استعینوا بالصبر والصلاه اې د ایمان والو تاسو خپل حاجتونه خپل حوایج خپل مشکلات خپل مصیبتونه او ستونزې هغه د مانځه په ذریعہ باندې او په صبر باندې حل کړئ الله ته متوجي شئ سلف ویلی واتعجب من الذي يعرض عن باب الله وإذا تعجب کوم په هغه چا باندې چې په یو سړي باندې د مصیبت راشي هغه د الله د دروازې نه مخ کړي فلا يدقه ولا ياتيه ولا يوقن به د الله دروازه نه ټکي الله ته دا سجده نه لګي الله ته منت جاری نه کوي او دغه رنګ وياتي الى ابواب الخلق د مخلوق دروازې ترازي شر د دینه چې مخلوق سي دینو الفقراء والبخلاء دا فقیران دي دا بخلا دي مع ان الله عز وجل امر بسواله شر د دینه چې الله مونږ ته تعلیم راکړي قران کریم کې مونږ ته ویلي دي چې زمانه حاجتونه غواړي واسال الله من فضله ووعد بنواله الله سبحانه وتعالى وزدل دعاګانې قبلهما يستجب لكم ابراهيم عليه السلام په مانځ باندې ودرېدم دسه مقامانی بدا هتیار هغه به استعمالیم او دعاګانې بد الله نه غواړي الدعاء سلاح المؤمن زمونږ په دې زمانه کې د ایمان د کمزوروالي د وجنه موږ اکثر د اسباب ته نه متوجیم اچھا موږ تاسو د ځان ته سوچو چې موږ به کم یو کس د فلسطین د پاره دوه رکعاته مونږ بم کړی زه په تاسو خو ګمان کوم خو یقینو کې د ځان په باره کې ویم چې موږ به دوه رکعاته مونږ هم نکړي چې دا خالص بزدیه د پاره چې الله رب العالمین په دې مسلمانانو باندې دا سختي لګه کم کې او د دې ذلت نه راو باسي او د دې د زنانه چې کونډې کیږي او د ماجومان وجل کیږي او دغه رنګ دا مسلمانان دا د شام زمکه چې دا یو بهترین زمکه ده قیامت به په دې قائميږي دا د انبیاء زمکه ده الله سبحانه و تعالی کې ډېر خیر او برکت اچولې اسلام هم دغه زینه فتکیږي او دغه رنګ د اسلام او د ایمان اظهار او غلبه په دغه زینه راځي او اوس مسلمانان زورول کیږي نو موږ تاسو کې بچا چې کم دی یو دوه رکعاته موږ به کړی د سی الله ته جوړلی او دغه رنګ په الحاق باندې به دا دغه کړی وي دا د الله نه سوال غالبا موږ مسلمانان دي خبرو ته نه متوجي کیږم صرف په دې باندې چې په چوک کې کم دي تقریر او بیان او یا زنده‌باد او مرده‌باد او یا روډ بند کا او یا چې کم دي داغي د لپاره دلته چې چاندو کا زما عزتمند په دې باندې اسلام نه غالب کیږي او نه دا د اسلام طریقه ده او نه دا د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت نه معلومیږي نو په دې کې ابراهیم علیه السلام په مانځ باندې ودرېدو د سارا زنها دی بادشاہ وختلم ناغي ته تاسو ته کول دا سړی ستاسو دغه د زمارور دی په دې ظالم بهم سره دینه چې دا خبره د عادت او د قانون خلاف ځکه چې د چا سره بخور یا مور د بوت څنګه ویلي خو د دې باوجود داغي حسن او خلای چې ولیدل نو بس د خپل شهوت او د خواهش نه مجبور شونه داغي په باره کې د بدی اراده وکړه ناغي ول تصبر کوي او ورکه تمونس کوما نو چې کله په مانځ باندې ودرل الله رب العالمین ته د سوال کو چې یا الله زستا د پیغمبر زوجو بیبی ما او ما اوس پورې د خپل شرمګاو د خپل فرج حفاظت کړی دی ما خپل ځان نه ښکارا کړی الا علی زوج مگر خپل خاوند تام نو یا الله چې څنګه اوس پورې ما د خپل ځان حفاظت کړی دی ته زما حفاظت وکا ته مې محافظ شه فلا تسلط علی هذا الکافر یا الله دا کافر په ما باندې مسلط نکیم څومره چې باندې سختی راته او الله ترې توجه کولا یقینو کا ناشنا لارې به تکولاویږي سپ وهم خیال او ګمان کې بم نیم نو پدې کې چې د مانځنه فارغ شو لکه چې د بهای او د بدکارۍ اراده وکړه نو حدیث کې راغلی فغط علیه پاغه باندې سبي وشیر الله سرعت سے مرګي غوندې پیرالل او بالکل دا دماغي فلج شوم نو راول دو خنانه کو به وشي پیرالله نو سارا رجنها ویره دل چې اس نه کدا مړشي نو دا دربار والو دا بچا دا دربانچین به په ما باندې دغه کی داو کی دا دی وجله دی هي قتلته ویل الله روغه کا بیر چې روغ شنو به د قرنګ کار اراده وکړه
سره دین چې الله رب العالمین له تنبیه ورکړه او دا کار به بعینه چې کم دی فرعون د موسی علیه السلام او د بنی اسرائیل سره کوم هغه باندې به چې کله عذاب را لې مطالبه به وکړه نو بیا به چې کله چې عذاب لري شو بیا به دورانه اراده کوله نو دا دوباره چې شو بیا اقرنګ خپل اراده وکړه بیا الله سبحانه و تعالی په د باندې حالت را وستم تر دې پورې چې دا کار سو دوه کرته وشم یو روایت کې د سیم راغلی وې دای ولې د بیوشي په حالت کې چې ادع الله ولا اضرك د الله نه سوالوک او زه به تاسو څه نه ما چې کله روغ شم نغه غسول ور الله خپل دربانچی اخر اوختو وی چې انك ما اتيتني بانسان وانك اتيتني بشيطان دا خو له تامه تاسو کې انسان نه تیر اوسه دا خو انسان ماته نه ښکار کیږي دا خو شیطان دی ساحر او جادوګر ده او دغه رنګ دا بل مخلوق دی تګوره هغه ته د شیطاني نسبت کوم سره د دې چې شیطان خپل دی زانی دی بی حیا دی او دغه رنګ بد اخلاقه ظالم دی او د عام فساق او د پجارو د کافرو عادت دی چې خلکو ته مؤمنانو ته غلط نسبتونه کوي دا کم ظلم دی چې د اسرائیل او دغه رنګ دی امریکای او د يهودو نصارو په دي مسلمانانو کمزورو باندې ونکو سره د دینه چې د دې باوجود د امریکا د مسلمانانو ته د کمزور مسلمانانو ته دهشتګر وای پاغي باندې پابندي لګي پاغي باندې وګبندي کی پاغي باندې اټیکونه کوي بمونه پیرا گزاري کم مسلمان ورغله چې په امریکا باندې بم گزار کړي یا په اسرائیل باندې یا په يهودو نصارو باندې او دغه باوجود دوی دې ته کم دي دهشتګر وای او دغه رنګي قرانکاری وته وای او فسادیان وته وای نظم دا خبر او کړه دا د عام کافر عادت دی پدې کې چې کله دا هغه د دربان راوتل نو دا بچا چونو د دې سارل جنه د کرامت ډېر سخت متاثر شوم او ځکه د دې عظمت کې ناسم ناول د انعام په تور باندې هاجره ورکړه رضی الله عنها دې هاجره په باره کې دوه قول دي چې دا وینځه د یو قوزار چې د خپل لور و نو چې کله داران له کوړه ابراهيم عليه السلام په مانځ باندې ولاړو ناغو ته په مانځ کې اشاره وکړه چې مهمه څه چل وشوم نو دیو ته ویل چې رد الله کید الکافر فی نهره یو روایت کې د الفاظی رد الله کید الکافر واهدم الهاجر الله د کافر هغه تدبیر او پلانینګ هم پاغه باندې واپس کو ذلیل شو او مال په خدمت کې حاضر راکړ الله نو ابراهيم علیه السلام څه زمانہ په دې مصر کې بداغینی سره روان شوم او واپس شام فلسطین ته روان شوم ډېر زمانہ بعد د ساره جنہ د دې بچی نه کېدل نه دا راول کېدل او خپل دا وینځه چې هغه دغه بچاو له ورکړی او د غلورو هاجره رضی الله عنها نه هغه د لېس په نکاح باندې ورکړ په خپل خاون باندې د شفقت او ترحم را لکه بچی دې نکیږي ځکه دې چې الله د دې نه دله بچی درکې او ځله به په سرګي یخې کې د دې وجه نه چې کله داغي بچی او شاولنې زوی اسماعیل علیه السلام نبی د دې په مابین کې څه د بنتو خبر را الله هغه بنتوب د وجنه روسه به موږ به سیرت کې ذکر کو چې ابراهيم عليه السلام د خپل بیبي هاجره رضی الله عنها او خپل دغه کې بچي اسماعیل علیه السلام د هغه شام فلسطین د حجاز علاقې تر وسو سعودي ته د اوس بیت الله په کوم ځبانه جوړ دی ابراهيم علیه السلام ته وی چاویل چې تا باندې په امتحاناتو کې کوم امتحان څخه راغلیو هغه امتحان چې غته ورته چولې وي او کنه هغه امتحان چې هغه ستاسو د بیبيانو په مابین کې د بنتوب خبر راغلی و ولنا غورته چې ورډولې مغز ما په ځان باندې و مې برداشت کولې شم خدا زما د بیبيانو په مابین کې چې کومه د بنتوب خبر راغلی و نه دا امتحان ډیر سخت او دا واقعي خبره ده چې کله خزه سړی ته په غضب باندې شي د انسان دماغ بالکل لړی عبادت له خوند او مزنه ور کوي د قوجه د قرآن کریم کله د طلاق او مسلې ذکر کړی او حافظوا علی الصلوات د مانځه پابندي کوي مونږ متوجه شي دا خبره ولې ذکر کړی دا وجه دا ده چې د زنانه د خځې مقابله غوړي په مانځنه علاوه په بل څه باندې نه کیږي قرآن کریم کې د ټولو نغټ دمکی الله رب العالمین زنانه ته ور کړی الله سبحانه و تعالی ویلي دی بیبيانو ته سم شه د پیغمبرنا په قلار شه دنه مطالبه مکوي کني زدر پس ملائکه راولما او زدر پس جبريل راولم خپل در پس راځما وصالح المؤمنین او ټول مؤمنان در پس را پاسوما د سي دمکی الله رب العالمین اس کافر دنه د ور کړي د قوجه دا چې علی علم ویلي چې د دې فساد او د غرنګ د دې بغاوت او دښمنی غړي رسخ دي ابراهيم عليه السلام ته هغه په نکاح باندې کو داغینه اسماعیل علیه السلام هغه پیدا شوم دیو جن ابو هريره رضی الله عنه چې بکله دا حدیث او سیرت بیانو د څه ویلي وتلک امکم یا بني عماء السماء اے عرب دغه ورستاس موردم ځکه عام دا اوس کوم عرب دي نو دا د پلار د طرف نه عرب نه دي د مور د طرف نه عرب دي
ادین اسماعیل علیه السلام پیدا شوی او هغه به وروسته دغه عرب پیدا شوی دی او زمونږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دې په اولاد کې راغلی دی د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر دا خبره کړې د امت ته چې کله تاسو مصر فتح کوم نو فاستوصوا بهم خیرا زمانه ګوره دا وصیت واره چې د دوی سره احسان کوئ نو جدا چې د مخکنی نیکونه دي او دغه رنګ دای مخکنی مشران او خپلوان دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام با دومره لري خپل ولی پاللم او دې کې اشاره و چې د مصر دا بروسه زمانہ کې د مسلمانانو په قبضه کې برازیم به دې وجنه د عمر بن په زمانه خلافت کې د عمرو بن العاص رضی الله عنه په لاس باندې د مصر فتح شوی دی په دې کې زمونږ استاد د پاره یو نقطه ده زما عزت مند چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره لري خپل ولی هغه په پال الله او د خپل ولی دا صله رحمی ته ډیر مهم څیز دی او د دې د ناشنا فائدې د قران او حدیث کې الله رب العالمین خو دلی دي والذین یصلون ما امرهم الله ان یوصل بهم الله سبحانه و تعالی د مؤمنانو د عقل مند د عقلاو د صفات ذکر کړی دی چې دی به خپل ولی به پالیم حافظ ابن کثیر د آیت په تفسیر کې ویل دي امام قرطبي ویل دي والظاهر فی صله الرحم والاحسان الیهم الى بالرحم دا آیت چې په ظاهر کې د خپل ولی په باره کې دي زما عزتمند د احادیث نه معلومیږي قیامت ته نږدې زمانہ کې خلکو کې تدابر او تنافر براشي خپل ولی کټ کول د ترزوی سو د ماما او د کاکا زوی سو د روسا د مور او پلان سره او دغه رنګ په معمولی خبرو باندې تربور چې د ترزوی او د ماما زوی خو خلکو ته سم دشمن ښکاره کیږي پښتانه وي د پلانې می تربور دی او دا چې کم دی زما دغه د کاکا زوی دی هغه ته سم دشمن ښکاره کیږي بیخي دغه سره گزاره نه کوي او خپل ولی په څه باندې کټ کول دای نه دی کړی واغې نه دی کړی ماته دعوت نه دی کړی په دې باندې خپل ولی کټ کوي چې ماته د واده دعوت ولی په ټلیفون باندې ویلې په موبایل باندې ما څه کارت ولی نه را لېګو ما په څه ولی نه راتو په دې خپل ولی کټ کوي چې لکه ماته قرض وختره ماره قرض نه درا کړی ما په خدمت او جرګه کړی او ماته لور خور نه درا کړی خپل ولی را سره نه کړی نبی صلی الله علیه وسلم صحیح روایت کې فرمایلی من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه هغه څوک چې دا خبره خوخی چې زما په رزق کې فراخي راشي زما رزق فراخي او دغه رنګ زما ژوندۍ وګد شي نغه د خپل ولی پالي ای زما عزتمند دا صحیح روایت ته موږ تاسو په دغه پیغمبر ایمان راوړي د آخرت خبرې مسمنلې د څه خبرې مسمنلې چې هغه ظاهر د عقل نه خلاف دي لیکن زما عزتمند دغه پیغمبر ویلي که تاسو خپل ژوندۍ وګدول غواړئ په خپل ژوند کې خیر او برکت راوستل غواړئ که تاسو په دې وړو دکانونو کې کاروبارونو تجارتونو کې په دې کې که تاسو د لپاره خیر او برکت یو دغه رنګي د خلی خوندم خي خپل ولی پالل هغه کوي لکه بل روایت کې راغلي من سره ان يمد الله عز وجل في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه الميتة السوء كسوق دا غواړي چې زما رزق دې فراخي زما زندگی دې وګدای او دغه رنګي زده په بد مرګ باندې مړ نشم خاتمه می خشي نو فليصل رحمه یو روایت کې دسم دي فليتق الله وليصل رحمهم الله نه دې رکی او دغه رنګ خپل ولی هغه دې پالیم زما عزتمند صله الرحم دی لفظ وګور صله مکارم الاخلاق ته ویل کیږي خ اخلاق چلول چا سره په خندا پیشانی باندې پرون تنظیم لاویدل بد اخلاقی نه کول په نرم انداز باندې خبره کول د چانه چې کوم د چا سره تعلق ساتي نو هغه سره په بدل په بنیاد باندې نه کماته د دعوت کړي زیمه تکم کمال قرض را کړي زیمه لور کوم نه زما عزتمند صله الرحم معنی د مکارم الاخلاق ته به دې کې الله رب العالمین ته وګوره دی بندګ ورکون کې تبنو ګوري یره کاوزی ول ورکوم نو مال امرا کوي که زو سره راشه در شکونه ما سره هم کوي او کما سره نه کینی ولې زته سکم یم زه چې کم د سپختون نه یم نظم عزت کند دا په ځان ز لپاره لګي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمهم نفوصلها هغه څوک چې هغه په بدل باندې خپل ولی کې د الله پیغمبر وي دا خپل ولی پالون کې نه دی دا اصل د چکم د نوم د پاره لګي دی اصل د شهرت د پاره اصل د ذاتی خواهش او شهوت د پاره یو ناشنا روایت کې څه خبر راغلی و ان الله لا يعمر بالقوم الزمانه الله سبحانه و تعالی په باج خلق باندې زمانہ آبادی زمانہ کې چې کوم دی زمانہ د هغه د وجه نه خوند او مزه کوي او دغه رنګي ويكثر لهم الاموال الله دغه مالونه سیوا کوي او الله سبحانه و تعالی دغه په اولاد کې برکت اچي دي جمله کې دی حدیث ته ګوره ناشنا نو تب کې دا الله پیغمبر ته فرمایي دی و ان الله لم ينظر
وان الله ما نظر اليهم منذ خلقهم بغضا لهم. الله چې د کوم وخت نه دا انسانان پیدا کړي رب العالمین ته چرته غصه شوی نه دی، الله ته چرته د غصې او د غضب په نظر باندې کتلی نه دي، په ټوله ژوندۍ کې الله رب العالمین د دوی نه خفه شوی نه دی. دا منقبت دا چې صحابه واردل یا رسول الله وکيف ذلك، دا کار څنګه کېدی شي؟ دا کم خلق دي؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل بصلتهم لارحامهم، دا خلق دي چې خپل ولی هغه پالیم. موږ له قیامت نږدې زمانه کې خلکو کې تدابر او تنافر به زیات شي، د یو بل نفرت کول. زما عزت مندو که موږ او تاسو خپل ولی پالل رزق کې بم خیر وي او دغه رنګ رزق کې بم برکت وي، ډیر کرتی منځونه بکې، حج عمره بکې او دغه رنګ تلاوتونه او تعجد بکې، خو یقینا که په عبادت او بندګۍ کې به حلاوت او خوند مزه به نه درکې. خپل به ټیک ده تر زوی سره براشه درس کې د بل بورانه. زما عزت مند د خپل معاشره کې ګوره، په خپل خپلوانو کې، په خپل خیل کې، په خپل قوم کې، د خپل ترونو زامنو د کاکاو د ماما په زامنو کې د چاورانه یغي خپل منځ کې جوړ کا، الله بدل اجر او ثواب درکې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحیح روایت کې فرمایلی دی وان الرحمه لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. الله رب العالمین په هغه کورنۍ باندې، په هغه قوم باندې، په هغه خلکو په نسب باندې رحم نه کوي چې پاغي کې خپل ولی کټکون کې موجودي ته بخې، لیکن تر ځي کې ولې دا ګناي. لازم عزت مند په تاسو سره رحم نه کېږي. د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه موږ ته ډېر ټینګار را کړی، قران دا خبره ډېر زیاته ذکر کړي. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. ای که تاسو ته مشری ملاو شول نو بیا به خپل ولی کټ کوي، فساد وکوي. دا کسان دي اولئک الذين، دا خلق دي لعنهم الله، چې الله لعنت کړي په دې باندې. او دغه رنګي فاسمهم دي کان کړي دي واعمى ابصارهم د دې سترګړن دي کړي. لازم عزت مند په خپل ولی کټ کولو سره د انسان ځکم د اعمال هغه خرابېږي، بلکې ناشنا خبره ده چې اعمال دې نه قبلېږي. صحیح حدیث کې راغلي وان اعمال بني ادم تعرض كل خميس ليله الجمعه. د انسانانو اعمال چې دین هغه د زیارت په ورځ باندې یوم الخميس باندې رب العالمین ته وړاندې کېږي. نو فلا يقبل عمل قاطع رحم. هغه انسان چې داغه خپل ولی کټکون کې داغه حج، داغه عمره، داغه روزه، داغه منځ، داغه تهجد، داغه صدقه یو عمل نه قبلېږي. وان ابواب السماء مرتجه دون قاطع رحم. یو اثر کې راغلي دي د اسمان دروازې هغه چاته بند دي چې داغه خپل ولی نه پالیم. صحیح حدیث کې راغلي چې ان الله لما خلق الخلق حتى اذا فرع من خلقه. الله چې کله دا مخلوق پیدا کوم او د مخلوق د پیدایش نه فارغ شوم نو دا خپل ولی ران الله او د الله سبحانه و تعالی په بڑه پسې ونخت الله او د الله د عرش د لاندې ودرېد الله. فقالت الرحم وهذا مقام العائذ بكم من قطيعه الرحم. دا مقام د هغه چا دی چې څوک پتا باندې فنای حاصلې د خپل ولی کټ کولونه. الله سبحانه و تعالی تو فرمایل نعم اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك. فقالت بلا يا ربي. خپل ولی ته بده باندې نه خوشاليږي چې زبا په وسکوم د خپل رحمت سره هغه څوک چې هغه تا په وسکي او زبا د خپل رحمت نه کټ کوم هغه څوک چې هغه تا کټ کوي. نو چې یو سره خپل ولی کټ کوي رب العالمین وی زیات ځان نه کټ کوم. نو یو سره چې د الله نه لری شو، د الله نه کټ شو، د الله تعلق وسره ختم شو، الله وی زی اله او معبود او دا زما بنده نه دی، زه په باغ نه کوم. لازم عزت مند دا انسان یقیني هلاک او تباه شو. د دې وجنه زما عزت مند دا خبره معمولی مګړې کده موږ تاسو سره د خپل اعمال غم او فکرې او قیامت کې چې کوم د بچ کېدل غواړي دې خبره ته متوجه شي. صحیح روایت کې راغلي دي انسانان چې کله د پولیس رات نه تیریږي نو پاغي کې مختلف پاټکونه او مراحل به پړاوونه به یو به د خپل ولی وي. دا خپل ولی به ولاړ یو دی برانی سي په خپل حق باندې هغه څوک چې دا خپل ولی په دنیا کې ساتلې دا برقرار د دې خیال او رعایت ساتلې ناغه په پوری وزي او هغه څوک چې هغه خپل ولی کټ کوي نو دا بیرانی سي ورته به غورځي. دیو جن ازما عزت مندو که یو سړی جاهل دی نه پويږي او تاسو سره خپل ولی کټ کوي ته سره پاله د الله د پاره ته خو د الله او د الله د رسول منون کې په قران او په حديث دی ایمان راوړي. ابو هريره فرمایي زه په یو موقع باندې موجودم، یو سړی رالم او هغه ویل چې وان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وان لي قرابه. يد الله پیغمبر ازما خپلوان دي، ترګران مې دي، تر زامن مې دي، فاصلهم ويقطعوني. زو سره خپل ولی پالما ما سره نه پالي
او احسن الیهم ويسوء الی مزو سره خوالیکم اخیګړکم د دې زما سره بدی کوي واحلم عنهم ويجهلون علی زو ډیر صبر کوم ډیر برداشت کوم او ته ګوره دوی په ما باندې بد اخلاقی کوي زما سره ظلم او زیاتی کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لئن كنت كما قلت كواقي دسی لکه څنګه چې تا ویله ستا اخلاق ستا رویه ستا خپل ولی دسی څنګه چې تا ویله تو سره دسی اخلاق چلے دسی رویه او دغه رنګ کار کوي نو فکأنما تصف الملا گویا کې ته دغه په خلو کې کم دی ویری ورچې ولا يزال معك من الله ظهير او تاسو به همیشه د پر د الله د طرف نه مددگار وي عليهم دغه په مقابل کې معدوم ته على ذلك ترسو چې ته په دې صفات باندې ترسو چې ته په دې اخلاق باندې الله مدد به تاسو سره شامل حالیم عقبه ابن عامر و ایمان نبی صلی الله علیه وسلم ته په یو موقع کې زړه سره اډک شو وای مو ویل چې یا رسول الله بچ وصیت راته وکا چې یو بس جوټو خبر یو عمل په کوم جنت ته لاشم وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام را دو پر مشي یا عقبه دا خبره یا ساته چې سل من قطعک خپل ولی پالا وعت من حرمک او هغه چاته ورکوي چې تا محرومین او وعفو عمن ظلمک سوچ د تاسو سره ظلم کوي دا ته معافي کوا زما عزت كنت دا خبر زمون د خواهش او د پښتو د ان کون خلافي نه د دې د وجن اجر او ثواب هم به ډیر زیات دي په کوم ځای کې چې تا خپل نفس او خواهش باندې په خپل د دروغجن او کمزوري پښتو ان کو باندې خپل کې خود له د الله د پاره دي ځان وقف کو چې لکه زما نفس هیڅ شي هم نه دي زه څوک یم زما پښتو ان کو غیرت بسي کې ابد دي او کې اوستا شوربه زه صرف د الله بندای مو اخرت کې بګورو انت به زمنګ استاد چې کم دي زنده‌باد او مرده‌باد هغه دي چې زه کامیاب شوم او زه دې ترګورانو په مچها او مقرأ کتابیا راځي و زما چې کم دي عمل نامه ولولې د پسنګ نمبر باندې پاس شوم نو دا اصل کامیابی ده زما عزت مند په دې نظر ساتي دا خړه پړه دنیا دا زما عزت مند محدود او معارضي ژوند دا د مصیبتونو مشکلات او د ستونزو نه ډک ژوند دا هر ټیم زما عزت مند په کې عذابونه او زلزلې او بارانونه تندرونه او غلې او دا زما عزت مند په کې کم دي د یو بل سره عداوت او دښمنۍ د دې څخوند او مزه ده زما عزت مند هیڅ خوند او مزه نشته په دې زمانه کې خو بالکل ډیره فکر شوې ده نو دې وجنه په آخرت باندې نظر ساتي ان عمل چې کوي چاته مګوره چې لکه دا سړی بد اخلاقه دا زما د کاکا زی زما تر خپل ونی پري ته خو د الله بنده او د رسول منون کې په آخرت نظر ساته ډیره غټه سودا دې کړې ده زما عزت مند موږ تاسو له چې دا دغه راشي دکاندار له وګا کراشي نو موږ تاسو غالبا هغه سره تعارف نه کوو وخت کم یا لکه بس سودا اخله د څه نه کې چې هغه سره به ګنټو باندې غبونه لګي چې تر کم علاقه څوک کله نه کله چې موقع جوړ شي دغه رنګ نیکی چې زما عزت مند دې مخامخ ته وګوره انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا منګه چې تاسو سره احسان کوم منګه صرف مخ ته الله ني ولې نه د تاسو نه د څه چې موږ ته دعاګانې کوي نه د تاسو نه دا و چې لکه زما ستاینه او صفاتو کا ته څوک یو دغه رنګ څوک ما زما معاملې د رب العالمین سره ده زما عزت مند کوم منګه تاسو پرېزه کې فراخي غوړ ده چې موږ تاسو پسې لیونی شوی او شپه ورځ په ځان باندې وکړه ده او د الله د زندګیم د خواهش نه خلاف ده په دې څنګه دکانونو کې ناستي او در پاسه به بيزیم لاړ شي ای زما عزتمندو کدي کې فراخي غواړي او دغه رنګ دي کې سکون چین او اطمینان غواړي نو د الله پیغمبر چې کوم نو څه خو درې ده هغه در چې خپل ولی پالل صله الرحم او موږ تاسو د سیرت د بیانولو د اوریدلو غټ مقصد هم دا دی چې موږ تاسو ته په کې د خبرې مخې تراشي چې هغه زموږ استاد د لپاره د ژوندۍ جوړون کوي او زموږ استاد د اعمال اصلاح په دی باندې کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت بعضی حصہ او د ابراهیم علیه السلام بعضی احوال هغه د الله رب العالمین په توفیق او مشیت سره پراتون کې محاضره خطبه کې ذکر کیږي وبالله تعالی توفیق